ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. له هر څه د مخه د خپلو نشراتو د ځنډېدو له امله بخښنه غواړو. وروستیو کې د ځینو مصروفیتونو له امله مو خپلې ویډیوګانې ودرولې وې. په هر حال راځو خبرونو ته. پیل له پنجشیره کوو. طالبان وایي د شوتل غره په ساحه کې د خپلو مخالفانو دفاعي کرښې ماتې کړې او پنجشیر کې د شوتل ولسوالۍ نیولې ده. خو مقاومت کوونکي وایي چې شوتل ولسوالۍ له لاسه نه ده ورکړې، خو هغوی د خاواکو ته له لاسه ورکول تاییدوي. امیر خان متقي د پنجشیر خلکو ته په پیغام کې ویلي د افغانستان ټول ولایتونه حتی کابل بې جګړې دوی ته وسپارل شو. پنجشیر هم باید مقاومت ونه کړي. متقي د پنجشیر په خلکو غږ کړی چې مقاومت کوونکو ته قناعت ورکړي چې جګړه ونه کړي او په سوله ییز ډول پنجشیر وسپاري. د افغانستان بانک د بورډ یو جګپوړي غړي د امریکا له خزانې وزارت او پیسو له نړیوال صندوق څخه وغوښتل چې په هېواد کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د طالبانو په مشرۍ حکومت ته د افغانستان د اسعاري زیرمې محدوده اجازه ورکړي. د افغانستان نږدې 9.5 میلیارده ډالره اسعاري زیرمه امریکا کنګل کړې. ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنري ویلي افغانستان کې بې ځایه شو سره مرستې پیلوو. یونسیار وایي اوس مهال د دغه سازمان لومړیتوب بې ځایه شو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. هوایي چلندیداره وایي چې تخنیکي ټیمونه په کابل هوایي ډګر کې د ترمیم چارې پیل کړې او دغه میدان به ژر الوتنو ته برابر شي. محسن داوړ د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ د نیشنل ډیموکراتیک مومنټ په نوم سیاسي ګوند جوړ کړ. او وروستی خبر دا دی چې د افغانستان د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ د اقتصادي ستونزو له امله تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو شکر د نظم فړی او بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.